د غسل د کولو طریقه دا ډیره مهمه او ضروری خبره ده. په غسل کې څو فرضونه دي او څو سنت دي او په کوم ډول غسل کیږي. پوهیږم چې زمونږ ډیری ورونو او خویندو ته د غسل د کولو طریقه نه ده زده، خو زه درته نن ښایم. د ښودلو څخه مخکې یو هیله درنه لرم، دغه ویډیو تر نورو مسلمانانو پورې شیر کړه د الله د رضا لپاره، چې زما هم ثواب وشي او ستا هم ثواب وشي. هغه انسان به هم د غسل د کولو طریقه زده کړي. په غسل کې 3 فرضونه دي. اول د خولې وینځل، دوهم د پوزې وینځل، دریم په ټول بدن اوبه اړول، یعنی د ټول بدن وینځل دي. او په غسل کې چې دا 6 سنت دي. اول د لاسونو وینځل تر مړوند پورې، دوهم د شرمګا وینځل، دریم نجاست لري کول د بدن څخه، څلورم د غسل نه مخکې اودس کول، پنځم په ټول بدن باندې اوبه اړول، یعنی ټول بدن باندې به اوبه اړئ، او شپږم دا ده د غسل په آخري وخت کې په جګ ځای باندې یا هم په څوکۍ باندې به درېږئ، خپلې پښې به کنګالئ. د غسل ادبونه چې دي 6 ادب دي. اول په داسې ځای کې به اودس کوئ چې تاسو ونه ګوري، دوهم خپل عورت ته به نه ګوري، دریم خبرې به نه کوئ، څلورم د پښو وینځل د غسل په آخري کې، پنځم خپل ځان وچول یعنی په ځان پاک باندې، شپږم د غسل نه وروسته چې کله د غسل وکړه نبی علیه السلام باندې به درود شریف وایه. او په 4 ځایونو کې نبی علیه السلام غسل سنت ګرځولی. اول د جمعې په ورځ کې، دوهم په اخترونو کې، دریم عرفات شریف په ورځ کې، او څلورم د احرام د تړلو لپاره د میقات څخه مخکې غسل کول سنت دي. نو دا د غسل د کولو طریقه ډیره اسانه او لنډه طریقه ده. نو هیله ده چې د غسل د کولو طریقې زده کړئ او فرضونه زده کړئ، او دا ویډیو تر نورو مسلمانانو پورې شیر کړي. سلام دې پر هغه چا وي چې دا ویډیو مې کمل کتلی وي او تر نورو مسلمانانو پورې ورسوي. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.